comandante, pobre comandante. Pobre comandante. اورم زمریا هغه د کسي د خلونو ډېر ځان په ډاګه کړ چې د کابل او ننګرهار لوی سړک ته شپې راکوزېږي او له خلکو څخه غلا کوي. د هغوی ادرس دی د لوی سړک تر څنګ 5مه کوڅه سپینه بګله. انتظار قومندانه فرونه چمتووالو سره خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي زمریانو. هله زر کوئ زمریانو زر کوئ هله. خلیله ته کور په شا طرف باندې ورشه ما باز په کور په راسته طرف ورځو شپانې دوربینې وپال کوي. سمه ده قومندان صاحب. کنات یو کنات دوه ګلګا دوه ګلګا یو مخکې ورشه مخکې. اتومان یو تومان دوه مخکې ورشئ مخکې. بادا مخ ته د یو کس سترګو کېږي پام کوه زمری. قومندان صاحب یو نفر زما مخې ته څه وکړم قومندان صاحب امر وکړئ. قومندان صاحب تاسو ته پته لرم قومندان صاحب څه وکړم قومندان صاحب. سوري امر ته به تمه شه امر ته زما د امر نه هېڅ ونه کړي امر ته به تمه شه. قومندان صاحب باد بغیر د الله تعالی امر څخه عملیات شروع کړه موږ څه وکړو. قومندان صاحب یو کس ما ونیوی. سمه ده زمریا په ځان پام کوه. قومندان صاحب فکر کوم خلیل ونیول شو.
خليله زمريان غد مأوري خليله Komandan Zeb, yau kas mau ni wala. زمريانو داغله خموني ول مر ما هیڅ کله هیواد والو نه ځورېږي کله مو چې د دغسې مجرمانو عملیات ترسره کول د سپین ږیرو ماشومانو او زنانو ته به هیڅکله هم زیان نه رسوئ زه پوهېږم چې دوی تاسو سره په عملیاتو کې ودانۍ وکړې دوی هم خپله بدله ولیدله د دې څخه به وروسته هېڅوک حق نه لري چې په دوی وار وکړي پاتې فیصله به قضا کوي زه پوهېږم چې دا مجرمان دي دوی به د خپل جرم سزا ګوري د دې څخه وروسته یو عسکر هم دا حق نه لري چې په دوی وار وکړي ځکه چې دا هم د دې هېواد بچیان دي زمریان عملیات خلاص شو زه چې ځو زمریانو عملیات پای ته ورسېدل پای